که غواړې چې الله تعالی له تا سره نرمي وکړي نو د هغه په بندګانو باندې لطف او مهرباني کوه، او که غواړې چې الله تعالی تا ته مال درکړي نو د هغه بندګانو ته صدقه ورکوه. د الله تعالی په لار کې مصرفول مستقیما د الله تعالی سره تجارت کول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله تعالی په لاره کې هر څومره مصرف کړي الله تعالی به یې 10 چنده ورکوي. حضرت علی رضی الله عنه ته یو ځل ضرورتمند کس راغی او وی ویل د الله دپاره ما سره مرسته وکړه. حضرت علی رضی الله عنه خپل زوی ته وویل لاړ شه او مور ته دې ووایه هغه 6 درهم چې مې درکړي وو له هغې نه 2 درهمه راکړه، ضرورتمند ته یې ورکوم. حضرت حسن بیرته راغی او وی ویل مور مې وایي هغه 6 درهم خو دې د وړو اخیستو دپاره راکړي ول. وی فرمایل لاړ شه او مور ته دې ووایه هغه 6 درهمه ټول راکړه. 6 درهم یې واخیست او ټول یې ضرورتمند ته ورکړه او خپله خالی جیب کېناست. لا ناستو چې یو کس سره د اوښه له ده د مخه تېرېده. حضرت علی رضی الله عنه باندې یې غږ وکړه اوښ خرڅوم اخلي یې نه؟ ترېنه پوښتنه یې وکړه په څو یې خرڅوي؟ وی ویل په 140 درهمه یې خرڅومه. وی ویل اخلمه یې خو پیسې نغدې نشم درکوی. وی ویل سمه ده اوښ یې ودروه او لاړ. حضرت علی رضی الله عنه لا هم ناست و چې یو بل کس یې له مخه تېرېده چې په اوښ باندې یې پام شو. د حضرت علی رضی الله عنه خوا ته راغی او ترېنه پوښتنه یې وکړه تکړه اوښ ته خرڅوي نه؟ وی ویل خرڅومه یې خو پیسې نغدې غواړم. ویل په څو یې خرڅوي؟ په 200 درهم. ویل ها واخله. پیسې یې ورکړې اوښ یې له ځان سره ویوړ. 140 درهم هغه اوښ خرڅوونکي ته ورکړه له کوم څخه چې یې اخیستی و او 80 درهم یې له ځان سره کور ته یوړل. حضرت فاطمې ته یې غږ وکړل الله تعالی فرمایي څوک چې ما ته یوه راکړي زه به هغې ته 10 ورکومه. ته الله تعالی ته 6 درهمه ورکړه، الله تعالی تا ته 80 درکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله تعالی د رضا دپاره مصرف وکړي الله تعالی یې بدل حتما پوره کوي.